طالبان امریکا سره مذاکرات ختم شو، پرمختګ پکې شوی دی. د موضوع شریکول نو مخکې زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. وسلوال طالبان وايي په قطر کې له امریکایي استازو سره شپږم پړاو مذاکرات ختم شول او یو لړ پرمختګونه شوي دي. طالبان اعلامیه وايي چې په دغه مذاکراتو کې د تیر ځل مذاکرات په ترتیب شوي مسودې بحثونه وشول. اعلامیه کې لیکل شوي په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې برخې لا پاتې دي. په همدې حال په قطر کې د طالبانو دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا مذاکرات مثبت او رغونکي وو. هغې لیکلي دي چې دواړو خواو د یو بل نظریات په ښه حوصلې سره واورېدل. دا غونډه د مۍ په 28 پیل شوې وه او د مۍ په 9 ختمه شوه. لا تر دې دمه په دې اړه امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي. طالبانو اعلامیه کې هم دا نه دي ویل شوي چې مشخصا په کوم مسایلو کې پرمختګ شوی دی. تر دې مخکې د افغانستان د سولې په برخه کې د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمي خلیلزاد په خپل تیرو غونډو کې په خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې وه. له معمولا چې د امریکایي استازو د طالبانو بله غونډه کله او چیرته ده، طالبان داسې مهال امریکایانو سره په خبرو کې د پرمختګ خبرې کوي چې تیره ورځ د چهارشنبې د مۍ 8 په کابل پر هغه ادارې برید وکړ چې د امریکایي تعمیروي. پر کونټر پارک باندې د طالبانو په برید کې شاوخوا 9 تنه وژل شوي او لسګونه کسان ژوبل شوي دي. امریکا او افغان حکومت دا برید غندلی دی.